ورو د ګلالي افغان ماشوم څخه به تاسو خبر یاست چې کوم بغیر مور او پلار څخه په تورخم باندې راوړل شوی و کوزي پښتونخوا ته او بیا حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې هغه علاج لپاره داخل شوی. اوس خبر دا دی چې د دې مور او پلار ته هم اجازه ورکړل شوې ده په تورخم باندې چې کوزي پښتونخوا ته ولاړ شي او خپل ګلالي ماشوم سره ملاو شي. او په سوشل میډیا باندې ولا ماشاءالله ډېر غټ کمپین شوی د ماشوم لپاره او چم چې په دې کمپین کې حصہ اخیستې وي الله پاک دې دوی ته اجرونه ورکړي او د ګلالي ماشوم ته د الله پاک شفای کامله ور نصیب کړي. بل خوا زموږ ډېر خواږه یاران دوستان چې کوم دي افریدي میډیکل کمپلیکس کې مشر دی شاهجهان افریدي، هغه د ګلالي ماشوم لپاره مفت علاج اعلان کړی دی چې کولی شي چې دلته راوړي او د دې ماشوم چې کوم دی مفت علاج دوی په خپل ذمه واغستو او د دې ماشوم علاج به مفت کیږي. نو د الله پاک دې ټولو ته اجرونه ورکړي چې چا هم د دې کمپین کې حصہ اخیستې ده او چا پکې منډې تړلې والې دي. الله پاک دې تاسو ته ډېر اجرونه درکړي. مننه. السلام علیکم.